الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ورانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په مخکې درس کې مونږ د ایمانیاتو په باره کې خبره کړې وه او مونږ ویلي چې ایمان شپږ ارکان لري. په شپږو ارکانو کې تر ټولو مهمترین رکن چې کوم دی هغه ایمان بالله دی. او په ایمان بالله کې مونږ شپږ خبرې هغه کړې وې چې 5 خبرې چې په دې کې به مونږ 5 شیان وایو. د هغې نه اول کومې چې هغه مونږ د الله پاک موجودیت په باره کې خبره کړې وه او دویم د الله پاک جل جلاله صفات چې کوم یو د الله پاک صفات دي. صفات خو موږ مخکې ویلو چې ډېر دي خو هغې کې موږ یو څو خاص انتخاب کړي وو چې هغې باندې موږ بحث وکړو. نن درس چې موږ کوم یو دی هغه موږ را شروع کړی وو د الله پاک د لطافت یو صفت د الله پاک لطیف دی. لطیف موږ معنا کړو چې دوه معنا ورلري. یو مهربان معنا ورکوي او دویم معنا باریک بین دی. په دې باره کې موږ ساینسي معلومات وړاندې کړو چې الله پاک جل جلاله هغه ذات دی چې دومره باریک بین دی چې د 1 ملي متر په تریلیون قسمت باندې هم پوهیږي. او نن ساینس اله هم دومره کړي دي چې 1 ملي متر چې په کله په هغه باندې بدلیږي په 0 برخو میکرون شي. بیا میکرون چې په 0 برخو باندې تقسیم شي هغې ته نانومتر وایي. نانومتر چې بیا په 0 برخه باندې یعنی میلیاردمه برخه شي هغې ته بیا پیکو وایي. او پیکو چې بیا په 1000 برخو وي چې پنتو ورته ویل کېږي. نو دومره ساینس اعلام دومره کړي چې تر دې ځایه پورې رسولی د اندازې دپاره په دې شي اندازه کېږي د واړه شیان چې کوم یو اتوم دی حجره موږ تاسو ویلي چې اتوم د 10 نه تر 100 پیکومترو پورې دا قطر لري. اوس نن راځو موږ دې خبرې ته رسېدلي وو چې د بیولوژي په لحاظ باندې یا د فزیولوژي په لحاظ باندې انسان وجود یا د ژوندیو موجوداتو وجود چې کوم یو دی بدن دا جوړ شوی د حجراتو. دا خپل حجرات ځنې واړه دي ډېر او ځنې غټ دي. دا خپل هګۍ چې موږ تاسو بازار کې ګورو دا خپل یو حجره ده. نو دې کې واړه هم شته او غټ هم شته. داخل د حجره کې چې کوم یو دی حجره خپل د 3 مهمو برخو نه جوړه شوې ده. یو د هغې غشا ده چې کوم یو پوښ دی دې ته سیل ممبران ویل کېږي. یو د هغې داخل کې چې کوم مواد دي هغې ته ویل کېږي سایتوپلازم. او د دې په داخل برخه کې بالکل په منځ کې یو ساختمان د هغې ته ویل کېږي هسته یا نیوکلیز ورته ویل کېږي. موږ او تاسو درس په صرف په دې 2 برخو کې یو دا چې خپله د حجرې په داخل کې داسې غړي شته داسې ارګانونه ورته ارګانلز ورته ویل کېږي په فزیولوژي ژبه کې. دې کې به ځینې شیان داسې دي چې هغه دومره مهم ساختمانونه دي حال دا چې په عادي میکروسکوپ هغه نه لیدل کېږي خو هغې کې لکه رایبوزوم یو ساختمان یو ارګانل دی. یو مایتوکندریا یو ساختمان دی چې هغه خپله په دې عادي میکروسکوپونه چې کوم بازار کې به دې نه لیدل کېږي بلکې د هغې دپاره یو غټ میکروسکوپ چې الکترون میکروسکوپ دی هغه پکارېږي چې هغه یو شی 1 میلیون چنده غټوي او بیا ښکارېږي. دا خپله میتوکندریا چې د داخل د حجره کې شته دې ته پاور پلانټ ویل کېږي. په دې کې انرژي جوړېږي یعنې د حجرې په داخل کې څومره انرژۍ ته ضرورت په خپله مایتوکندریا په دې داخل کې جوړوي. داسې یو شی چې په سترګو نه لیدل کېږي په عادي میکروسکوپ نه لیدل کېږي د هغې دومره کوچنی او دومره وړوکی دی خو په هغې کې خپله یو غټ پلانټ یو غټه فابریکه لګېدلې ده چې په هغې کې باقاعده د دې حجرې او د دې بدن څونه انرژي چې پکارېږي دا په دې پاور پلانټ کې او په دې مایتوکندریا کې جوړ کېږي. په دې کې ځینې انزایمونه دي خاص ساختمانونه دي چې هغه اصلا په ډېرو په دې عادي میکروسکوپ قابل د لیدل نه بلکې الکترون میکروسکوپ په واسطه باندې چې ولیدلی شي. نو داسې سړی فکر کوي چې په داخل د حجراتو کې سایتوپلازم کې چې کوم غړي دي مایتوکندریا او رایبوزوم او نور شیان دا دومره کوچني دي دومره هغه دي چې دا په اوس عادي شیانو نه لیدل کېږي. نو هغه ذات او هغه الله جل جلاله چې دا پاور پلانټ یې جوړ کړی دی دا رایبوزوم یې جوړ کړی چې هلته د انسان د بدن مهم پروتینونه هلته جوړېږي. نو سړی فکر وکړي چې ساینس علت دومره توانېدلی چې له دا شیان کشف کړي دی اندازه معلومه کړي او هغه ذات چې دی په خپل قدرت باندې جوړ کړي دي. نو تاسو فکر وکړئ د هغه لطافت او باریک بیني به څومره زیات وي. بیا د دې نه چې موږ او تاسو لاړ شو داخل د هستې ته د هستې په داخل کې یو ډېر مهم شی موجود دی. مخکې مو د درس کې موږ صرف اشاره ورته کړې چې هغه ته ویل کېږي DNA. دا DNA اصلا د دې هستې په منځ کې د وظیفه دا ده چې د حجرې څومره کارونه چې دي
دا ټول کنټرول لکه د موږ بدن ټول کنټرول د مغز په لاس کې دی په داخل د حجره کې چې کوم ډي ان اے د ان اے خپله وظیفه دا ده چې د حجرې ټول فعالیتونه فنکشن چې ورته ویل کېږي باغ دا ټول همدا کنټرولوي د قوماندې نه غیر هیڅ هم نشي کېدلی خپله ډي ان اے چې کوم یو دی دا یو تار غوندې دی مارپیچ تار داسې تاو شوی دی چې په دې کې 2 کسانو د نوبل جایزه هم اخیستې چې کله دا ماډل پیش کړی هغه ته ملل متحد ته نو هغوی دواړو ته نوبل جایزه ورکړه چې تاسو دومره وتوانېدله چې د ډي ان اے هغه ساختمان چې دی هغه تاسو کشف کړه دا ډي ان دا خپله چې کوم ډي ان اے دی دا مارپیچي شکل لري او دا بالاخره تاویږي دې نه یو شی جوړېږي هغه ته ویل کېږي کروموزم د انسان په داخل کې چې څومره صفات د پلار او مور نه لاندې نسل ته نقلیږي د اصلي هغه د نقلېدلو عامل چې کوم دی دا خپله د کروموزم دی خو په کروموزم په داخل کې بیا یو نور ساختمانونه دي واړه هغه ته ویل کېږي جینونه دا خپله ډي ان اے جوړ شوی د مختلفو جینونه په یو حجره کې د 100,000 نه نیولو تر 1,38,000 پورې جینونه موجود دي نو دا هر یو جن دوه غلري یعنی 2 جینونه یو صفت لکه د سترګو رنګ 2 جینونه هغه کوي د ویښتانو رنګ د پوستکي رنګ دغسې دا نور څونه وجود کې چې کوم ساختمانونه صفات دي دا د جینونو په واسطه باندې دا نقلیږي نو په یو حجره کې د 100,000 نیولې تر 1,28,000 پورې جینونه موجود دي اوس راځئ چې دا جین ولټوو چې دا جین خپله چې دی دې کې څومره دی د علماو نظر دا دی د فزیولوژي او د نور هغوی وایي چې یو جن کې تاسو ښه واورئ یو جن کې 302 تریلیونه مالیکولونه موجود دي یو مالیکول چې 2 اتومه سره یو ځای شي په کیمیاوي لحاظ باندې هغې نه یو مالیکول جوړیږي نو تاسو فکر وکړئ چې دا یو جن چې هغه جن خپله د عادي میکروسکوپ باندې قابل د لیدلو نه دی بلکې هغه په الکترون میکروسکوپ باندې لیدل کېږي هغه جن کې 302 تریلیونه مالیکولونه موجود دي دا یو جن کې نو تاسو فکر وکړئ چې دا 302 تریلیونه مالیکولونه څنګه یو ځای شوي دي څنګه راغلي دلته څومره په ترتیب ایښودلی شوي که دې کې جزئي ترین تغییر راشي په خپله په ساختمان کې تغییر راشي موږ او تاسو په دې اوس هغه کې زندګۍ کې موږ او تاسو زراعتي انجینري لرو هغې ته جینیټیک انجینرینګ ویل کېږي چې دا موږ او تاسو ترکاریان دا رومي بانجان یا پیاز یا نورو ترکاریان چې موږ او تاسو لرو ځینې موږ او تاسو ورته دا زراعتي دی او ځینې وایي دا وطني دی دا زراعتي وطني کې فرق دا دی چې زراعتي وطني چې کوم دی په عادي لحاظ باندې په دې هغه کې ژوند کې همغه خو په زراعتي کې صرف په جینونو کې تغییر راولي یو جن په بل ځای کې بل ځای ته بوځي نو هغې کې تغییرات راولي حتی دا په حیواناتو کې هم شوي دي چې استرالیا کې یو هغه جوړ شوی دی چې کوم پسونه چې د غوښې دپاره هغه کېږي د هغې د هغه غوښې جینونه زیاتوي او د وازدې او د چربي هغه کوم جینونه چې دا کمی دا دې کې تغییر راولي نو که چېرته دې جینونه کې صرف تغییر مخکې وروسته شي نو معنا ده چې په خپله په ساختمان کې تغییر راشي دغسې په زراعتي ترکاریانو میویانو کې چې کوم تغییرات راځي دا په جینیټیک انجینرینګ پورې مربوط دي چې په جینونو کې تغییر راولي نو هغه میوه چې کوم یو وطني وړی خو چې زراعتي شي غټه شي بازار کې خرڅېږي ګر چې خوند یې بدلېږي ځکه هغه شی چې خپله په هغه کیمیاوي پروسس باندې وړاندې لاړ شي د هغې ټول هغه خوند او خوږوالی او ټول شیان پکې خو په زراعتي شکل باندې لاړ شي لکه موږ او تاسو چې په دیګ بخار کې یو شی پوخ کړو د هغې خوند او د دیګ خوند فرق لري هغه وجه دا چې هغه حرارت درجه نورمال چې کوم یو ځي هغه یو پروسس یو غیر نورمال چې بل پروسس نو یو مسله دا شوه چې دا جن چې خپله په الکترون میکروسکوپ باندې ایله قابل د لیدلي په دې کې 302 تریلیونه مالیکولونه استعمال شي او دا مالیکولونه په یو خاص ترتیب باندې لکه موږ الفبا چې وایي الف ب جیم ت تر یې پورې دا الفاظ داسې منظم دي دغسې چې هلته کوم یو شیان جوړیږي د هغې دپاره خپله ابجد حروفو په حساب باندې دا مالیکولونه سره هغه کېږي نو داسې فکر وکړئ چې داسې ذات داسې الله چې دغه مالیکولونه په منظم ترتیب سره ایښي دي او که دې کې جزء ترین تغییر راشي هلته په ساختمان کې او په جوړښت کې تغییر راشي دا یو جز و چې د خپله جن دومره وړوکی دی چې په الکترون میکروسکوپ ایله قابل دید دی او په دې کې 302 تریلیونه مالیکولونه استعمال شوي او دا مالیکولونه په یو منظم شکل هلته ایښودل شوي دا چا جوړ کړي دې خالق څوک دی دې تدبیر کوونکی څوک دی هغه ذات دی چې موږ او تاسو د هغې دپاره د ایمانیاتو درس دلته وایو دویمه مسله چې په هسته کې د هغه د ډي ان اے ده موږ تاسو دلته عام اورېدلي دي چې کله په چا کې شک پیدا شي مړی نه پېژندل کېږي یو سړی ډېر زیات وسوځېږي څوک نه پېژني دا به څوک وي نو دستي د هغې نه یو برخه اخلي لابراتوار ته وړي په لابراتوار کې ډي ان اے چک کوي دا ډي ان اے د هغه د خاندان سره چې ورور یا مور یا پلار هر څوک د هغه سره مقایسه کې چې کله مقایسه کې معلومیږي چې دا دی که نه دی که چېرته د هغې خاندان سره ډي ان اے مشابه و نو معلومیږي دا د همدې خاندان سره
دی او که چېرته ډي ان اے کې فرق معلومیږي چې د دې خاندان سړی نه دی بیا وایي چې دا سړی نه دی دا بدل دی دا د پلانکي نو تر څو پورې چې په چا باندې شک راځي خلک وایي چې ما څوک ورک شوی د هغه اخلي لاړې اخلي په دې لاړې کې ډي ان اے شته هغه نه معلوم خپله ډي ان اے ساختمان څه قسم دی د علماو نظر دا دی یو مالیکول ډي ان اے چې دا خپله ډي ان اے چې په دا هسته کې وجود دا په د میلیاردونو مالیکولونو نه جوړ شوی دی په دې کې یو مالیکول که موږ او تاسو راوباسو راواخلو او دا راوسپړو په دې باندې تحقیق وکړو د ساینس د علماو فزیولوژي د علماو نظر دا دی چې په دې یو مالیکول ډي ان اے کې چې کوم مواد استعمال شوي دي هغه مواد چې لکه موږ او تاسو په یو اتاق کې خښتې سیمټ سیخ او دا شیان استعمال شوي دي په دې اتاق کې موږ او تاسو لرو میز پیاله او ساعت او پلانکي شیان په ډي ان اے کې چې کوم مواد استعمال شوي دي هغه مټیریلز چې هغه کې ورته وایي د هغې تعداد که موږ او تاسو صرف نمونه ولیکو چې په دې مالیکول ډي ان اے کې کوم مواد استعمال شوي دي په دې کې علما وایي چې که موږ صرف د یو مالیکول ډي ان اے د موادو لیست ولیکو نو د کمپیوټر د A4 1,00,000 پیجونه به په دې باندې ډک شي یعنی صرف دا یو مالیکول کې چې کوم مواد استعمال شوي دي دې صرف نمونه کولی شي نو 100,000 صفحې د کمپیوټر A4 به په دې باندې ډک شي اوس تاسو فکر وکړئ چې داسې وړوکی شی چې په عادي میکروسکوپ نه لیدل کېږي بلکې الکترون میکروسکوپ باندې باید ولیدل شي په هغې چې مواد استعمال شوي دي کیمیاوي مواد دې صرف نمونه که موږ لست جوړ کړو نو 100,000 یعنی 1,00,000 A4 پیجونه به د کمپیوټر په هغې باندې زیات شي اوس تاسو فکر وکړئ چې داسې ذات چې دا ټول مالیکول هغه را جوړ کړي دا مواد یې راغ کړي دی په منظم طریقه باندې که لږ تغییر پکې راشي اتومات په ساختمان کې تغییر راځي ځکه د هر چا ډي ان اے د بل انسان سره فرق لري د نبات د حیوان د وزې د پسه د غوا د خر د هر شي او د انسان ډي ان اے سره فرق لري نو دغه مواد چې کله تغییر پکې راځي هلته په شکل او هغه کې تغییر راځي نو تاسو فکر وکړئ چې الله څومره باریک بین دی څومره لطیف ذات دی چې یو مالیکول ډي ان اے کې چې کوم مواد په منظم ترتیب استعمال شوي د هغې صرف نمونه 1,00,000 پیجونه نشي نو تاسو فکر وکړئ چې دا به څنګه هغه انجینر راټول کړي دلته بیا منظم کړي او د هغې نه به د انسان وجود جوړ کړی نو الله پاک چې لطیف ذات دی دومره لطافت بل هیڅوک په دې کائناتو کې نه لري هلته علم موږ او تاسو ولو چې علم یې څومره لوی دی عظمت یې څومره لوی دی قدرت یې څومره لوی دی دلته لطافت ګور و د انسان د داخل جوړښت د جوړ کړی دی داسې باریکې جوړ کړی دی چې هغه شیان په میکروسکوپ عادي میکروسکوپ باندې هغه مواد نه لیدل کېږي هغه شیان ټول لا منظم کړي او جوړ کړي نو د انسان په ټولو ضروریاتو خواهشاتو هغه ته چې کوم شی ګټه رسي هغه شی ته کوم تاوان رسي هغه ټول باندې الله پاک پوهېږي بل څوک نه پوهېږي ځکه نو موږ تاسو په شریعت کې چې کوم شیان راغلي دا شیان تاسو کوئ هغه د انسان په نفع دي ځکه هغه باریک بین او علیم ذات دا ټول معلوم کړي دي او هغه شیان چې انسان ته تاوان لري ضرر لري هغه معلوم کړي چې دغه شیان د انسان د وجود ته تاوان لري ځکه چې دا خپله د جوړ کړی دی چې جوړ کړی دی نو انجینر ته د خپل موټر د خپل ماشین چې کوم ډیوایس یې جوړ کړی دی هغه ټول مشکلات هغه انجینر ته معلومیږي بل چاته نه معلومیږي نو هغه ذات چې د انسان او دا ټول کائنات یې جوړ کړي د هغې سره دوه شیان رالیږلي یو ته ویل کېږي تکویني قانون دا چې دا زموږ وجود د زموږ سترګې لیدل کوي بل څه نه کوي زموږ غوږونه اورېدل کوي زموږ پوزه صرف بوی معلوموي زموږ ژبه چې د خوند معلوموي زموږ پوستکی چې کوم یو دی دا ګرمي یخني نرموالی او زیږوالی معلوموي درشتي معلوموي هر یو ته خپله وظیفه سپارلې ده زړه وینه پمپ کوي جګر هغه تصفیه کوي خپله سږي چې کومه ده د بیرون نه هوا اخلي او دا بدن ته ورکوي دا بدن کې په دې رګونو کې دا ټوله وینه اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ وړي کاربن ډای اکسایډ بیرته واپس راوړي دا ټول ساختمان چې الله به جوړ کړی دغه قانون چې زموږ په وجود کې چل کېږي دې ته ویل کېږي تکویني قانون ورته ویل کېږي یا فطري قانون یا دې ته ویل کېږي موږ او تاسو ورته وایو نیچرل لا یعنی هغه طبیعي قانون یا اصول چې کوم دی د انسان په وجود کې هغه کېږي دا انسان د همدې قانون د نیچرل لا یا د تکویني قانون تابع دی دین اخواته دې خوا نشي کېدلی بل موږ او تاسو ته الله پاک یو بل قانون رالیږلی دی هغې ته ویل کېږي تشریعي قانون ورته ویل کېږي چې موږ او تاسو به د هغې مطابق خپله ژوند تېروو څه به خورو څه به نه خورو څه به اغوندو څه به نه اغوندو چېرته به شپه کوو چېرته به شپه نه کوو څه وخت به پورته کېږو څه وخت به کسب کوو کوم کسب به کوو کوم به نه کوو کوم تجارت به کوو کوم تجارت به نه کوو څه کوم شیان چې د موږ په زندګۍ کې ضروري دي او زموږ د زندګۍ پورې مربوط دي موږ به کوم اعمال او کړه وړه سرته رسوو دغه دپاره چې کوم قانون او اصول جوړ شوی دې ته ویل کېږي شریعت
او دې ته ویل کېږي تشریعي قانون. لکه موږ او تاسو په مملکت کې مدني قانون بیل لرو، اساسي قانون بیل لرو، جزا قانون بیل لرو، ترافیکي قانون بیل لرو، پولیس قانون بیل لرو. د هر یو قانون ځان ته مادې لري، ځان ته دغه لري، او د دې قوانینو په نظر کې نیولو سره موږ او تاسو د خپله زندګي بولو. نو دغه شریعت چې الله پاک را لېږلی د اصلا د انسان هغه تکویني قانون تظاهر دی چې تکوین کې موږ د څه شي تابع یو. نو شریعت کې الله پاک همغه قانون را لېږلی. اوس موږ په تکویني لحاظ، په فزیکي لحاظ، نیچرل لا کې د الله د قانون تابع یو. د هغې نه ذره قدر دې خوا دې خوا نه شو تللی. که کله مخالفت د هغې نه شروع شو انسان مړ کېږي، انسان د منځه ځي. هر وجود چې د منځه ځي وجه دا ده چې دا د تکویني او د نیچرل لا د قانون مخالفت شروع کړي. چې مخالفت شروع کړي به سړی مړ شي، بس ختم شو. د بل زندګۍ دپاره الله پاک موږ ته تشریعي قانون را لېږلی دی چې تاسو به د خپل وجود نه، د خپل 5 حواسو نه، د خپل مغز نه، د خپل زړه نه، د خپل سږو نه، د خپل وجود نه به څه قسم تاسو کار اخلئ. نو دې ته ویل کېږي تشریعي قانون. و دې تشریعي قانون کې ټول هغه شیان مد نظر نیول شوي دي چې کوم د الله پاک د علم پورې مربوط دي، کوم د الله پاک د عظمت پورې مربوط دي، کوم د الله پاک لطافت پورې مربوط دي. نو دغه د الله پاک صفات دا اصلا د انسان ته چې کوم شریعت راغلی په دې کې باقاعده را څرګند شوی دی. د الله پاک ټول صفات چې دا کامل دي. نو دا شریعت هم چې کوم دا کامل شریعت دی. په دې کې گنجایش د دې نشته چې تغییر پکې راشي، ځکه د الله پاک هغه عظمت، قدرت، علم، لطافت دا ټول شیان کامل دي. او موږ او تاسو د هغې ټول مثالونه په ساینسي علومو کې ولوستل. نو چې هلته دومره زیات علم ولري، دومره لطیف ذاتي، دومره عظمت ولري، نو هغه چې کوم خبرې کړي هغه خبره هم د همدې علم د منبع نه راغلي دي، همدې عظمت د منبع نه راغلی دی، هغې لطافت د منبع نه دا خبره راغلې ده. هغه ټول شیان مد نظر نیولی شوي دي. نو دا د لطیف صفت چې کوم یو دی دا موږ ته دا معلوموي چې موږ او تاسو په ټولو شیانو کې د الله پاک د شریعت تابع شو. په تکویني لحاظ په نیچرل لا کې خو موږ تابع یو، اسم موږ خو بل څه نشو کولی. زموږ سترګې غیر د لیدلو نه بل کار نشي کولی، زړه د پم کول نه بل کار نشي کولی، غوږونه بغیر د اورېدلو نه بل کار نشي کولی. داسې نشي کولی چې غوږونه د لیدل وکړي او سترګې د اورېدل وکړي. دا قانون همداسې تثبیت شوی دی او ثابت دی. نو دغسې لکه څنګه چې په زندګۍ کې موږ د نیچرل لا او د تکوینی قانون تابع یو، باید په تشریعي لحاظ، په عملی لحاظ هم دغه قانون تابع شو چې کوم هغه ذات را لېږلی چې موږ یې پیدا کړي. زموږ خالق دی، زموږ مالک دی، زموږ مدبر دی، حی قیوم ذات دی. نو ځکه چې کله موږ دغه شیان واورو د ایمانیاتو، نو په دې موږ پوهېږو چې موږ او تاسو په 100% زندګۍ کې باید د شریعت ته تابع شو. او که کله هم د شریعت تابعګیرت ونه کړو نو معنا دا زموږ په زندګۍ کې به مشکلات راځي، تکلیفونه به راځي، قتل و قتال به راځي، بې امنیتي به راځي، دا رشوتونه، دا ټول شیان چې څومره زیاتېږي دا د انسانانو زندګي خرابوي، ډاکوچتونه خرابېږي. د انسان دغه کوم قوانین چې الله پاک را لېږلي، دروغ به تاسو نه وایي، د دروغ څومره هغه دي تکلیفونه دي، څومره مشکلات پیدا کوي، څومره غمونه پیدا کوي. انسان اعتماد د خلکو په منځ کې ختموي. یو سړی چې په دروغ باندې مشهور شي هېڅوک اعتبار ورباندې نه کوي، ځکه الله پاک قانون کې دا شی ویلی چې دا به نه کوئ. موږ او تاسو وجود دا دروغ نه وایي، دا په رښتیا باندې روان دی، رشوت نه خوري، ډاکه نه کوي، د بل چا حق نه خوري، د بل چا هغه ته نه ګوري. نو په قانوني لحاظ هم باید دا شی وکړي. اوس دا د لطیف ذات چې کوم یو تشریع و دا مونږ وکړه او دا په نظر کې مونږ او تاسو ونسو، نو بیا به مونږ او تاسو ته شریعت اسانه شي، په شریعت به تلل راته اسانه شي. دې نه وروسته مونږ او تاسو یو بل صفت هم وایو چې هغې ته ویل کېږي حکمت. دا قرآن عظیم شان چې تاسو کله تلاوت کوئ نو تاسو وګورئ اکثر ځایونو کې علیم او حکیم یو ځای راغلی دی. قرآن عظیم شان کې راځي دا کتاب چا لا نزل کړی دی؟ من لدن علیم حکیم. دا کتاب قرآن عظیم شان، دا شریعت هغه ذات را نازل کړی چې یو صفت علیم دی مونږ ولوستلو، یو صفت حکیم دی. دا حکمت اوس څه معنا چې مونږ او تاسو وایو چې الله په حکیم ذات دی؟ حکمت دا معنا هر کار په خپل وخت کول او هر کار په خپل ځای باندې کول. اوس تاسو ته یو شی وایم، بهترین سیاستمدار، بهترین سیاستدان، کامیاب سیاستمدار څوک دی؟ هغه څوک دی چې هر کار یې په خپل ځای او په خپل وخت باندې، چې کوم ځای مناسب عمل ته هغه کار. یو ځای کې به زور مناسب هلته به د زور نه کار اخلي، یو ځای کې به جارو قربان مناسب هلته به جارو قربان نه اخلي، یو ځای کې به یو سړي لرې کول مناسب سړی به لرې کوي د چوکۍ نه، یو ځای کې به یو سړي نصبول او کینول مناسب همغه وخت کې باید وکړي.
داسې نشي کېدلی چې یو کار اوس په کار چې دستي باید وشي او هغه 1 ساعت بعد 2 ساعته بعد سړی عملي کوي. دا خو نشي کېدلی. تا ته اوس یو مرمۍ را روانه ده، یو هغه درته را روان دی، تا وژني او تا هغه کوي، موټر دی اخوا نه را روان دی، ته په سړک باندې ولاړې، نو ستا فوري عمل دا دی چې ته د سړک نه ټوپ کې بلې خواته کې ځان بچ کړي چې دا موټر تیر شي. او که ته په سړک کې ولاړې چې نه ودرېږه 1 ساعت بعد به بیا د سړک نه اخواته شم. موږ او تاسو په دې خلکو کې یو متل مشهور دی، ویلی چې د ظاهرشاه په وخت کې یو ځل د بیرون نه کومه جیټ الوتکه افغانستان سرحداتو ته راننوتې وه، نو ویلی چې دستي هغه کوم ځای کې چې رادار لګېدلی و، هغه رادار کشف کړه چې یو جیټ طیاره را روانه دی افغانستان پولې ته را داخلېږي. نو دستي وزارت دفاع او دا ته دا ټولو ته خبر ورکړي چې هله داسې یو بیرون یو جهاز را روان دی. وایي چې 3 میاشتې بعد بیا خبر ورکړی شو، مکتوب ورولېږلی شو چې اوس نو ډز بیا وکړئ. نو ته فکر وکړه دا اوس څه قسم عمل دی چې طیاره جیټ را روانه ده او 3 میاشتې بعد ته ورته وایي چې ووژنئ. نو حکمت دا معنا شوه چې هر کار په خپل وخت او په خپل ځای باندې کول چې کوم مناسب الله پاک داسې حکیم ذات دی چې دا هر کار په خپل ځای باندې په خپل وخت باندې کوي. او د دې حکمت څه مثالونه قرآن عظیم شان راخیستي دي. یو مثال د موسی علیه السلام هغه دی. موسی علیه السلام په قرآن عظیم شان کې قصه راغلې، په د تاریخونو کې راغلې، په تورات بایبل کې چې کوم یو هغه دی هغې کې هم دا راغلي دي. موسی علیه السلام په خاطر باندې ویلې فرعون خوب ولیدلو او د هغه کوم کسان مشاورین چې وو هغوی مشوره ورکړه، او بلکې د بني اسرائیلو په کتاب دا 3 وړه روایتونه دي. بني اسرائیلو په کتابونو کې یو خبره لیکلی شوې وه چې په بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کېږي، هغې نوم به موسی، او دا موسی به راځي بني اسرائیلو ته او دا به د فرعون پاچي او هغه ختموي. دا په دې کتابونو کې لیکل شوی او دا د مشاورینو لوستې وه. او یو ځل فرعون هم داسې خوب ولیدو چې په بني اسرائیلو کې یو ماشوم پیدا کېږي، زما تخت و تاج او پاچي ختموي. نو دستي امر وکړي، دستي فرمان صادر کړي چې د بني اسرائیلو هیڅ الک ماشوم د ژوندی نه پاتې کېږي، او جاسوسان یې مقرر کړي چې کوم ځای کې تاسو الکان پیدا کوئ وژنئ. 80,000 الکان د موسی علیه السلام د پیدایښت په خاطر باندې فرعون ووژل. ګوره تاسو فکر وکړئ 80,000 هلکان د بني اسرائیلو فرعون په دې جرم ووژل چې موسی په دې کې پیدا نشي. خو الله پاک حکمت ته تاسو فکر کوئ چې کله د موسی علیه السلام مور امیدواره کېږي نو هیڅ اثار په وجود کې نه ښکارېږي، دا امیدواره ده. او چې کله موسی علیه السلام پیدا کېږي الله پاک دې دپاره خاص انتظام برابروي. هغه یو څو ورځې مور ساتي، هغه جاسوسان چې کوم یو مقرر شوي چې هغه به تللي کورونو ته تر څو معلومه کړي چې ښځه امیدواره ده او ماشوم څه وخت پیدا کېږي. د هغې نه به راپور لیکلو چې دا ښځه امیدواره ده، دومره میاشتې بعد د دې ماشوم پیدا کېږي. نو جاسوسان به راغله دا کور به یې محاصره کړي چې کوم یو به پیدا کېدو چې دا ماشوم ووژني. نو موږ او تاسو ویلی چې الله پاک ډېر صفات لري. په دې صفاتو کې یو صفت د نن درس د موږ دا و چې الله پاک لطیف ذات دی، لطیف باریک بین ذات دی. موږ او تاسو د ساینس په لحاظ ولوسته درس کې چې ساینس علت دومره توانېدلی دی چې 1 ملي متر په 1000 برخو ویشي، بیا ملي متر په میکرون بیا په زرو، دا چې لاندې بیخته. الله پاک هغه ذات دی چې دغه شیان په خپله جوړ کړي دي. موږ او تاسو 2 مثالونه ولوستل. یو اتوم چې هغه د لسو نه نیولې تر 100 پیکومتر 1 تریلیون برخه د ملي متر ده. 1 ملي متر 1 تریلیون برخه ته جوړ کې یو هغه ته جوړي پیکو ته جوړیږي. او دا اتوم چې کوم یو دی دا اتوم جوړ شوی دی دې قطر د لسو نه تر 100 پیکو پورې دی. بیا راغلو موږ او تاسو حجرې ته چې انسان بدن او د حیواناتو بدن د هغې نه جوړ شوی، په هغې کې موږ او تاسو ولوستل چې په هغې کې داسې ساختمانونه ارګانلز ورته ویل کېږي دا جوړ دي چې په هغې کې باقاعده مایتوکاندریا ورته وایي چې هغې ته پاور پلانټ وایي. د دې حجرې څومره انرژي دا په همدغه ځای کې خپله جوړېږي، دا خپله فابریکه ده. رایبوزوم د پروتینونو د تولید فابریکه ده. دغسې موږ او تاسو په دې نباتاتو کې چې کومه پاڼه ده په دې پاڼه کې خاص د قند یو فابریکه لګېدلې ده چې د هوا او د دې شیانو نه هغه کوي. نو الله په هغه ذات دی چې دی جوړ کړي. بیا موږ او تاسو هستې ته لاړو. د هستې په داخل کې 2 شیان موږ ولوستل. یو جینونه دي چې د انسان صفات د مور پلار نه لاندې نسل ته نقلوي، دې ته ویل کېږي جن. او دا جینونه کې موږ او تاسو ولوستل د کیمیا علماو دا کشف کړی ده چې په یو جن کې 302 تریلیونه مالیکوله استعمال شوي دي. یعنې دومره وړوکی شی چې په د عادي میکروسکوپ نه لیدل کېږي، هغه شي کې 302 تریلیونه مالیکوله استعمال شوي. بیا موږ د ډي ان اے مثال ورکړو چې ډي ان اے خپله یو معرفي شکل لري او د دې یو مالیکول چې کوم مواد په یو مالیکول کې استعمال شوي د ساینس علماو دا خبره کشف کړې ده. کیدای شي دې نه وروسته نور کشفیات هم وشي، خو دا خبره چې تر اوسه کشف شوې ده په یو مالیکول ډي ان اے کې که موږ هغه مواد چې استعمال شوي د هغې موادو صرف نمونه ولیکو نو 100,000 صفحات
یا 100,000 صفحات به دې صرف په نومونو باندې ډک شي. نو هغه ذات چې دا شیان منظم کړي بیا د هر یو په خپل ترتیب باندې کیږي. نو دغه ترتیب چې چا جوړ کړي هغې ته ویل کېږي حکیم ذات. دا کوم صفت چې موږ جوړ کړی چې الله پاک حکیم دی او علیم دی او لطیف ذات دی، نو دغه ذات د انسان جوړ کړی دی. انسان په ټولو ضرورت باندې انده الله پوهېږي. په تکویني لحاظ باندې، په نیچرل لحاظ باندې خو موږ د هغې قانون تابع یو، خو په شرعي لحاظ باندې هغه خبرې، هغه قانون چې موږ ته رالېږلی چې د هغې مطابق باید موږ عمل وکړو، هغه شریعت دی. او د دې شریعت مطابق انسان ولاړ شي، دا ټول کارونه په شریعت برابر شي، نو هغه ټولنه کې به امني، به ورورولي، هلته به بالکل د جنت په شان باندې چې هېڅ قسم مشکلات به نه، انسان زندگی به دغسې شي. ځکه دروغ به نه، رشوت به نه، غلا به نه، ډاکه به نه، چا په ناموس باندې، چا په هغه باندې به تعرض نه. نو داسې یو ټولنه چې منځ ته راشي چې هغې کې د مور و پلار حق موجود دی، د استاد حق، د مشري، د کشري، نو چې ټول حقوق مراعات شي او هر څوک د هغې قانون تابع شي، نو په هغې ټولنه کې به ولې مشکل دي. او شریعت دا ټول شیان موږ ته کړي دي، د هر چا دپاره اصول ټاکلي، ته به دا کار کوې، ته به دا کوې، ته به دا کوې، مشر به د کشر احترام ساتي، کشر به د مشر خیال ساتي. دغسې ټولنه شریعت غواړي. او دا ټولنه هغه وخت کېږي چې موږ او تاسو هغه قانون چې الله پاک رالیږلی د هغې مطابق د خپله زندګي برابره کړو، نو انشاءالله د دې ټولنې نه به داسې ټولنه جوړه شي چې موږ هغې ته جنتي ټولنه وایو. خو دا هغه وخت کېدی شي چې موږ او تاسو په دغه شي ایمان ولرو چې الله پاک داسې یو ذات دی چې دومره علم دی، دومره ظرافت دی، لطافت دی، دومره عظمت دی، دومره قدرت دی، او دغه صفات دي. نو الله پاک دې موږ او تاسو ته دا توفیق راکړي چې الله پاک هغه صفات چې کوم یو حقیقي صفات دي په حقیقي شکل باندې موږ او تاسو پېژنو، هغه په ذهن کې وساتو او د هغې ته وساتو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.